السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه په تن ولر. نن ورځې ټاپک او موضوع ده د اتاق د ویرینګ په رابطه باندې ده چې د یو اتاق لپاره تاسو څنګه کولی شئ دې ته د برق ویرینګ او کنیکشن وکړئ. نو دغه موږ څو قسمه فټینګونه لرو چې مهم فټینګ یې سرفیس کنډویټ ویلډینګ دی. نو په دې کې موږ سرفیس کوو، دا مطلب ستاسو یو اتاق فټینګ دی، خو دلته موږ په تخته باندې کړی دا اکثره چې دا په چت باندې کېږي، لاندې نه کېږي، خو دلته موږ د ډایګرام او د نقشې له امله چې تاسو پرې صحیح پوه شئ، نو دې په خاطر موږ په دغه هیډ بورډ کې چې دی تاسو ته دغه سیستم برابر کړی. د دې طریقه داسې ده چې فاز او نیوټرل دغه میټر ته راځي، سنگل پیز مصرف میټر ته چې سنگل پیز مصرف میټر څلور پلټونه لري چې اول، دویم، دریم او څلورم. کله چې موږ فاز راځي د وابدا د سورس نه د جنریټر نه د ارزي نه، نو فاز اول ته راځي او نیوټرل چې هغه دریم ته راځي. بیا چې کله موږ مین بورډ ته کنیکشن کوو، نو مین بورډ ته د دویم او څلورم نه فاز او نیوټرل چې کنیکشن کیږي. مهمه خبره دا ده چې کله تاسو دلته تاسو مین بورډ ته برېښنا راورسېده، تاسو دې ته کنیکشن کړئ، او د دې نه وروسته به تاسو کلر کوډ او د دې سره سره تاسو به د ویر سیز په نظر کې نیسئ چې دغه اتاق کې څومره امپیر د هغې مطابق به تاسو ویر لګوئ. داسې نه چې هوایي مطلب تاسو مزې ولګوئ. نو هلته به تاسو تپوس کوئ چې دې پاور ساکټ بورډ چې دی د دې نه څو امپیر لوډ مصرف استفاده کېږي، د هغې مطابق به تاسو دې ته ویر غځوئ. اکثره چې دی اتاقونو ته 2.5 ملي، 3.5 ملي، 4.5 ملي ویرونه چې د های ویر لوډ په هغې کې استعمالېږي، هغې ته کنیکشن کولی شئ. او که چیرې دې کې لو ولټیج او وسایل چې دی هغه مطلب تاسو لګوئ، نو 2 ملي هم لګولی شئ، 1.5 ملي هم نصب ورته کنیکشن کولی شئ. کله کوډ نه وروسته چې کله تاسو پټنګ شروع کوئ، نو اول به د مین بورډ نه تاسو چې دلته د دې ته پین بکس هم وایي، جنکشن بکس هم ورته ویل کېږي، دې په خاطر چې دې کې موږ نیوټرل ویرونه چې ټول جین کوو. نو تاسو چې کله د مین بورډ نه ویرونه دلته راتېر کړئ، نو اول به دغه ویرونه ډایرکټ تاسو ساکټ چې پاور بورډ دی دې ته به رسوئ، او فاز او نیوټرل دواړه. د دې سره که چیرې ستاسو په کور کې ګراوند یا ارت موجود وي، تاسو کولی شئ د ارت دپاره بیا شین تار هغه ولګوئ، او د فاز دپاره سور تار ولګوئ، او د نیوټرل دپاره بلیک یعنې تور تار ولګوئ. بیا چې کله تاسو کنیکشن کوئ، نو د پین بکسې نه به شروع کوئ. داسې به نه کوئ چې د دې ځای نه شروع کړئ، د دې نه دلته ډېره سخت دی. د صفایي نه وروسته صفایي چې موږ نو بیا به د پین بکسې نه چې تاسو دې پټنګ شروع کوئ، نو اول به تاسو د دې نه کنیکشن ویر دغه به ورکوئ. نو د دې نه وروسته بیا د لینکش په واسطه باندې تاسو کولی شئ په دې کې کار وکړئ. اول به تاسو لینکش راولئ او دې اتاق ته به لینک وغځوئ، فاز او نیوټرل دواړه دې ته به مو غځوئ. ټولو ته چې تاسو کله نه وځو، نو نیوټرل تار چې دی دا به ترې کټ کړئ. چې کله هم کټ کړو، نو دغه ټول نیوټرل چې دی یا د کنیکټر په واسطه باندې یا همداسې دا به جین کړئ، او دلته چې کوم نیوټرل تاسو د مین بورډ نه راغلی د دغه سره به یې جین کړئ. او دلته به تاسو چې کله دلته دا د پین بکس سره دیږي تاسو پکې لګوئ، نو دلته به کلر تاسو چینج کوئ. هغه تار چې کوم دی کم تاري، که دلته تاسو سور د ټولو بلپونو ته لګولي، نو دلته به تاسو مطلب شین یا زیړ یا بي چار رقم تاسو لګوئ، هغه به د بلب لپاره لګوئ چې هغه معلوم وي. نو دلته به تاسو چې نیوټرل هم ټول کنیکشن کړو، نیوټرل لاندې هم تللی او دلته به تاسو کنیکشن کړو، نو دلته به یو نیوټرل د پکې دپاره پرېږدئ، هماغه ته به د یو لیش د دې نه بارئ. د دې نه وروسته بیا تاسو دلته چې د دې پکې دپاره به یو آبي تار ورکړئ، او د هغې سره به یې ضمن کړئ. هغه د کوم چې زمونږ دا د ویر چې دی نو هغې سره به یې ویرونه به ټول په خپلو کې یو ځای کړئ، او بیا به چې دی د دغه بورډ ته د دغه په واسطه باندې دا کنیکشن کوئ. چې تاسو چې دلته کله کنیکشن هم کړو، نو بیا د دلته فاز او نیوټرل چې دی هغه نیوټرل چې دی صرف به یوازې ساکټ ته ورکړئ، او فازونه چې دي هغه به بټن ته ورکړئ. دلته که چیرې موږ سره ټیمر موجود وي، نو هغې ته بیا د پکې دپاره بټن نه بیا ټیمر ته د کنیکشن ورکړئ، او د ټیمر نه بیا پکې ته چې کنیکشن ورکړئ دا به ورکړئ. دلته چې کوم پاور ساکټ دی، نو دلته به تاسو هغې ته چې کوم ډبل تار دی دا به ورته ډایرکټ لګوئ. نو بټنې ته به اوله کې فاز کنیکشن کوئ ګرم، او بیا به ګرم چې دی ساکټ ته کنیکشن کوئ، او ساکټ ته به نیوټرل تار ډایرکټ ورکوئ. دلته چې کوم تاسو ارت تار لرئ، هغه به ډایرکټ تاسو د پاور ساکټ ته کنیکشن کوئ، او د پاور ساکټ نه وروسته بیا چې تاسو به هغه درې فینه ساکټ لرو، نو بیا به هغې سره تاسو نصب او کنیکشن کوئ. نو زموږ د نن موضوع ټاپک او موضوع همدومره وه. ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. تاسو هم په دغه ډایګرام کې لیدلی شئ چې مطلب په دغه طریقې باندې تاسو بیا کولی شئ د دې ویرینګ کنیکشن او ډایګرام